السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ او خوشحاله به وئ. ملګرو، نن ویډیو چې کوم ده په دې کې زه کټون نه جوړوم، بلکې په دې کې به زه تاسو ته طریقه ښکاره کوم چې تاسو کټون څنګه جوړولی شئ. ځکه چې ما نه ډېر زیات ملګري چې دي هغه د یو سوال کوي چې یار تاسو دا کټون څنګه جوړوئ. مونږ هغې ته ووایو چې مونږ دا کټون چې کوم دي دا جوړوو په کین ماسټر باندې، خو بیا هغه په دې خبره باندې د هغې سر چې کوم نه خلاصېږي. هغه وایي چې یاره په کین ماسټر باندې کارټون څنګه جوړیږي. نو بیا چې موږ ورته صفا الفاظ کې ووایو چې په دا کارټون چې کوم دی موږ جوړوو نه، خو په دې باندې موږ ډابینګ کوو او هغه پښتو ډابینګ چې کوم ده موږ د کین ماسټر په ذریعې باندې کوو. خو بیا هم ډېر ملګري چې دي هغه وایي چې یاره موږ نه پوهېږو، موږ ته تفصیلي ووایه. نو چونکې یو کس ته تفصیلي بیان ورکول دا زما دپاره مشکل شي، دې وجې نه ما فیصله وکړه چې زه به په دې باندې یو تفصیلي ویډیو جوړوم او په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا درښایم چې تاسو په کین ماسټر ذریعه باندې د ویډیو ډبینګ څنګه کولی شئ. په هغې کې تاسو د زنانه اواز څنګه استعمالولی شئ، په هغې کې تاسو د نارینه اواز څنګه استعمالولی شئ. نو نن دا ویډیو چې کومه ده ما همدې خبرې دپاره شروع کړې ده. هغه مینوال چې کوم دې ویډیو ته په انتظار و، ځکه بله ورځ ما سره یو کس دې باره کې رابطه کړې وه. نو ما ورته ویلي چې اختر ده، اختر چې تیر شي انشاءالله زه به دا ویډیو ضرور جوړوم. نو هغه ما ته وویل چې اختر خو تیر شوی ده، ځکه چې دا ځل اختر چې کوم ده په درو حصو باندې تقسیم شوی ده. افغانستان کې په ځان له ورځ باندې و او بیا ورپسې په بله ورځ باندې پښتونخوا کې و، داسې ورسره په ګرده نړۍ کې. خیر هغه مینوال چې کوم پنجاب سیټ ته خو دي خو په نور پاکستان کې پاتې کېږي، نو د هغې بیا ورپسې په تېره شوې ورځ باندې چې کوم ده اختر و. نو دې وجې نه هغه ملګري ویلو چې زمونږ اختر تیر شوی ده. ما ورته ویل ستاسو اختر تیر شوی ده، خو زمونږ لا نه ده تیر شوی، زمونږ اختر شته. نو نن بیل کال دې ویډیو کې به زه کوشش کوم چې تاسو ته هغه ټولې طریقې در وښایم چې په کومه طریقه باندې مونږ دا ویډیو جوړوو. نو بیل کال داسې کار به وکړئ چې تاسو به کین ماسټر چې کوم ده دا یو اپلیکیشن ده، دا پلی سټور کې هم شته، تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ او که چېرته تاسو سره وي نو دا کین ماسټر چې کوم ده دا به تاسو کولاو کړئ. چې کله تاسو کین ماسټر کولاو کړئ نو دا چې کله کولاو شي دې نه وروسته چې کوم ده تاسو به داسې کار وکړئ چې دغه کریټ نیو چې کوم ده په دې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. سمه ده؟ او سوري زمونږ کین ماسټر چې کوم ده واپس سکرین نه وتښتېدل. زما په موبایل کې لږ شانتې د وایرس مسله ده، دې وجې نه بار چې کوم ده کین ماسټر دوباره ریمو کېږي، یعنې هغه اپلیکیشن چې کوم ده هغه ختمیږي. اپشن باندې به کلیک وکړئ، بیا به نیکسټ باندې کلیک کړئ. بیا به دلته نه هغه ویډیو چې کومه تاسو سره ډاونلوډ پرته وي نو دا ویډیو به تاسو کولاو کړئ. چې کله تاسو دا ویډیو کولاو کړئ مطلب تاسو به اول ځان ته ویډیو ډاونلوډ کړئ، دا به بیا تاسو کین ماسټر چې کوم ده اوپن کړئ نو دا ویډیو به پکې دا رنګې راشي. اوس دا ویډیو به تاسو دغلته کې واورئ. تاسو به هیډفون لګولی وي او چې کله تاسو هیډفون لګولی وي نو د دې ویډیو چې کوم اواز ده تاسو ته به هیډفون کې راځي. دلته نه مثلا چې کله تاسو یو کهاني شروع شي هغه کهاني به تاسو واورئ. چې کله تاسو کهاني واورئ نو بیا دې نه وروسته به تاسو داسې کار وکړئ چې دا یو بټنه چې کوم ده د ریکارډینګ والا، په دې بټنه به تاسو کلیک وکړئ. نو چې په دې بټنه کله تاسو کلیک وکړئ هغه ستاسو ریکارډینګ به سټارټ شي. نو دلته نه به تاسو خپلې خبرې شروع کړئ. مثلا زه درته لږ شانتې ریکارډینګ کوم. پیکاوړو والا د یو وخت زمانې کیسه ده. په یو کلي کې د میټا په نوم یو کس و چې کم د پیکاوړو دوکان اچولی و. د ده پیکاوړې ډېرې زیاتې مشهورې وې، خلکو به دې نه اخیستلې. او بله خبره دا وه چې دلته کې بل کم د پیکاوړو والا دوکان نه و. دې وجې نه میټا چې کوم و ډېر لالچي هم و. ده به خلکو نه ډبل قیمت اخیستلو. د به په دغه پیکاوړې په ډېر ګران قیمت باندې خرڅولې او دا پیسې به یې راوړلې خپلې ښځې ته به یې ورکولې. او میټا ګوره زه په دې خپل زکو لاسونو باندې څومره ښایسته پیکاوړې پخومه چې ټول خلک زما پیکاوړې خوښوي.
نو دلته کې تاسو چې کوم دا لکه اول د کهاني چې کوم سټوري کوم ځای کې وي تاسو به دا ووایئ، بیا به دلته کې تاسو د زنانه والا چې کوم کلیپ وي دا به تاسو بیا مطلب دا ده چې ځان ته وایئ، او دې نه وروسته بیا چې د سړي والا کوم کلیپ شروع شي نو دا به تاسو بیا ځان ته وایئ. ټوله کهاني چې کوم دا به تاسو په دې طریقه باندې ریکارډ کړئ. په دې باندې به تاسو تقریبا اوله کې ټیم زیات لګي، خو وروسته بیا ورباندې ستاسو به ټوټل 2 غنټې ټیم لګي. چې کله تاسو دا کهاني دغه رقم مکمل ریکارډ کړئ نو بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې دا کهاني به دلته نه دوباره بیا به تاسو داسې وکړئ، اول په دې ویډیو به تاسو کلیک وکړئ، د دې چې کوم اواز ده دا به تاسو دلته نه ریموو کړئ. ټیک ده، اوس د دې اواز ریموو شولو دلته چې کوم ستاسو اواز د کوم چې تاسو ډبینګ کوئ دا اواز دغلته کې پاتې شو. اوس دلته تاسو که تاسو وګورئ چې کوم ځای کې به ما سټوري کهاني بیانوله نو هغې ځای کې به لږ شانتې ایکو چې کوم دغه هم وه، اواز به یې داسې ډبل کېدو. هغې دپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې همدې باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ. دلته دا 3 لاین والا اپشن چې کوم دا د 3 ټکو والا بخښنه غواړم دا د 3 ټکو والا اپشن تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته نه تاسو دا ډوپلیکیټ کړئ. ټیک ده، ډبل شو او ډبل شو دې نه وروسته تاسو د اواز والا چې کومه بټنه ده دا په دې کلیک وکړئ او بیا به داسې کار وکړئ، داسې کار به وکړئ چې د اواز به لږ ښکته کوئ، تاسو به یې راوړئ یعنی دی 15-20 نه واله تر 15% پورې، بلکې تاسو 30% پورې هم کولی شئ. ټیک ده چې دا که شانتې کوئ تاسو او بیا به دې نه وروسته تاسو بیا په دې باندې کلیک وکړئ، دا د ری ورب چې کوم ده په دې اپشن تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو ښکته لاړ شئ. چې ښکته لاړ شي بره تاسو دا چې کوم ده د ایکو روم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به ستاسو اواز چې کوم ده نو دا ډبل شي داسې چې کله دا تاسو کوم خپل اواز چې سټوري دپاره استعمالوئ دلته کې. اوس دلته مثال دا اواز د زنانه ده، دې باندې به تاسو داسې کار وکړئ چې بیا به کوم اواز ریکارډ کړی ده په دې آډیو چې کوم کلیپ ته په دې به تاسو کلیک وکړئ او چې کله په دې کلیک وکړئ بیا تاسو چې کوم د ویلیوم ولا د سپیکر چې کومه بټن راځي نو بیا په دې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړئ نو دا بالکل پول کړئ. ټیک ده، دا تاسو پول کړو او دغلته کې بیا چې کوم دا یو د آټو ویلیوم ولا چې کوم اپشن ده دا هم تاسو آن کړئ. دا تاسو آن کړو، اوس دغلته کې دا یو بره وړه لاین ده یو ښکته والا دا دواړه چې کوم دي په سنټر باندې دي دواړو ته که تاسو وګورئ 0 لاین راځي نو دا تاسو چې کوم د ښي اړخ ته لږ شانتې کش کوئ یو بس +1 دا تاسو +1 کوئ او تاسو +1 کوئ نو بس دلته نه چې کوم دا اوکې کوئ. اوس دا اواز چې کوم د بالکل لږ څه نه څه د زنانو اواز ته ورته شي. ټیک ده، نو په دې طریقه باندې تاسو ټول دا خو مطلب چې کوم د ریکارډینګ تاسو اول ټول وکړلو، ما درته وویل یو ځل ځانونه بیا ورباندې پوه کړئ. تاسو ریکارډینګ وکړو دې نه وروسته بیا تاسو چې کوم د ویډیو چې کوم ریجنل اواز ده دا هم تاسو دلته نه ختم کړلو، هغه طریقه هم ما تاسو ته وښودله. اوس دې نه وروسته به تاسو داسې کار وکړئ چې دا ویډیو به تاسو دلته نه چې کوم د په ښه کوالټي HD کوالټي کې پوسټ کوئ، سیو به یې کوئ. ټیک شوله، دا ویډیو چې کله سیو شوله اوس دا ویډیو چې کله سیو شو جناب تاسو داسې کار وکړئ دا ویډیو به راشي ستاسو ګیلري ته. ښه جي چېرته به راشي؟ ګیلري ته. اوس تاسو نه دلته نه دوباره هغه نوي ویډیو چې کوم ده دا به ستاسو ایکسپورټ والا چې کوم هغه ده فولډر ده نو تاسو هغې ته ورشئ. ټیک ده، ایکسپورټ والا فولډر ته تاسو ایکسپورټ والا فولډر ته ورشئ. دلته دې شکل کې به دا ویډیو پراته وي هم ستاسو په اواز کې. اوس دلته نه ویډیو تاسو بالکل بیا د سر نه ولګوئ. سمه ده، د څه نه د ویډیو به تاسو د سر نه ولګوئ. دا دې وجې نه چې هغلته کې ستاسو ویډیو چې کوم ده په هغې کې به خالي ځای سپیس خامخا څه کړپ کړو پکې پاتې وي، لږ شانتې کار به وي په هغې کې. نو تاسو به هغه ته په دې شکل وباس مثلا دلته نه دې ځای پورې ستاسو خبرې مثال وشوې، دلته به تاسو په دې ویډیو کلیک کوئ، بیا تاسو د کینچي چې کومه ده په دې به کلیک کوئ، بیا به تاسو چې کوم ده دغه سپلیټ آرټ پلیر هیډ چې کوم ده په دې به تاسو کلیک کوئ. وګوره دا 2 ضایع شوه دلته نه به تاسو دا بیا لږ شانتې غږوئ او به یې ګورئ. خو چې کوم ځای کې
تاسو ځای چې خالي وي مثال دومره ځای پکې خالي ده دومره نو تاسو بیا په دې کلیک وکړئ او بیا دا ځای چې کوم د تاسو ته د لیفټ اپلای چې کوم د په دې تاسو کلیک وکړئ دغه خالي ځای ته ووتو بیا تاسو واورئ مثلا دلته کې دلته خالي ځای پاتې شو کوم ځای باندې تاسو خبرې ختم شي منځ کې پکې هغه خالي ځای چې وي مثال نو هغه تاسو دلته کلیک کوئ بیا به تاسو د کینچي باندې کلیک کوئ بیا به تاسو په دې یو آپشن باندې کلیک کوئ لک شانتي بیا تاسو چې کوم د دغه کهني دې خواته واوره اوس دلته خالي ځای مثال چې ختم شو دې نه وروسته بیا تاسو په کینچي باندې کلیک کوئ چې بیا کینچي باندې بیا د سپلیټ چې کوم د په دې آپشن باندې کلیک کوئ ټیک ده او دې باندې تاسو کلیک وکړو بیا د منځ کې یو دا چې کوم دا تاسو دلته دا ګورئ ډیلیټ والا آپشن تاسو راځي دا دلته نه ډیلیټ کوئ نو تاسو ټوله ویډیو به دغه رقم کټ باندې جوړه شي یعنی که چېرته د 11 منټو ویډیو وي نو 1 منټ یا 2 منټه او هغه چې کوم دی دا به ترې وځي ستاسو ویډیو به راشي 9 منټو ته 10 منټو ته سمه ده دغه شان به شي هغه تاسو پرې اړه لري چې تاسو خالي ځای پکې څومره پرېږدئ اوس دلته خو تاسو دغه شانتې وکړلو او مثال بیا به تاسو څه وکړئ دلته به واپس تاسو راشئ د سر ته سر ته راشي دلته نه مطلب دا ده چې تاسو کوم لوګو چې لګول غواړئ سکرین باندې څنګه چې زما والا دا لوګو چلیږي دا به هم تاسو ولګوئ او که تاسو کوم بیکګراوند میوزیک لګول غواړئ نو هغه به هم تاسو دلته نه سلیکټ کړئ دلته به تاسو اوله نه هغه بیکګراوند چې کوم ډاونلوډ کړی وي هغه به هم تاسو دلته نه سلیکټ کړئ خو کوشش به تاسو دا وي چې بیکګراوند به تاسو 15% نه بره نه خیجوئ کنی بیا به ستاسو هغه اواز چې کوم دغه پکې ورکیږي نو دغه طریقه ده هیله لرم چې د ویډیو ډیره زیاته اوږده هم شوه خو زه خیر ایډیټینګ به پکې وکړو ویډیو کې او لږه بې رقمه کړو او زما دا امید ده چې دا ویډیو به تاسو خوښه شي او بلکې تاسو به په ټول کهانۍ باندې پوه شوي هم وئ او په دې طریقه باندې چې څوک هم ځان ته ویډیو جوړول غواړي نو بالکل جوړولی شي خو د یو خبره درته پکې کومه که تاسو چېرته خپل کارټون جوړوی شي نو ډېره ښه ده د بل کارټون باندې داسې وي لکه د بل په هوږه باندې ډز کول هغې کې والله دومره هغه نه وي ځکه څه هم تاسو ته مسله پیښېدی شي لکه اوس وخت کې ماته یو مسله راپېښه ده ځکه د نورو ویډیوګانو ما خپل کارټون چې کوم هغه نه جوړولو په نورو مې ډبینګ کولو نو دې وجې نه ماته اوس هغه مسله پیښه شوې ده اوس وخت کې زما په چینل کې ویډیوګانې چې کومې دي هغه نشته البته پیج باندې چلیږي پیج باندې شته خو یوټیوب چینل چې کوم ده په هغې کې زما هغه ویډیوګانې نشته دي نو تاسو کوشش داسې کوئ چې تاسو خپل انیمیشن کوئ یعنی خپل کارټون جوړوئ بیا ښه ښایسته شانتې سټوري راوړئ هغې نه وروسته بیا تاسو ته چې ما کومه طریقه وښودله په دې طریقه باندې صرف نه صرف کین ماسټر باندې تاسو هغې باندې ښه ښایسته شانتې وایس ډبینګ چې کوم ده هغه کولی شئ نو ما ته راکړئ اجازت انشاءالله که ستاسو په هغه کې ذهن کې کم سوال وي نو موږ ته کامنټ باکس کې ضرور ولیکئ موږ به د هغې جواب درکوو او که چېرته ویډیو جوړېدل غواړو موږ به تاسو ته بیا تفصیلي ویډیو ضرور جوړوو په هغې باندې مننه خوشحاله اوسئ